د نشې نه پاک پیښور. سسکې सर जी तो खोला पाउडर्स का څونه بچیان دي؟ 3 बच्चे में हमारा सर जी. ايس كمجيز د څونه موده راځي؟ داسې یو کال وشو. یو خو دیوال ټکول کې ډېر روان دي او سم پکې د ایکسرسایز د یو مرګري ګوته ماته شوه. منډه یې ولې وهله؟ پرون یو ملګري راوي خلک یې بوتلې 1500 خلک وایي زهر ګولۍ ورکوي. دا هغه سه انسانانو چې چینجی پکې شوي دي خدای دې معافي وکړي د ډېرو پکې ایډ سے کم دی ټیسټونو کې راوخته. وایي تاسو کې کنه پلار له خلک ولې نه کوي ته زما د پلار غونتی کنه دا د ژوند نه چې کم تختی او مرور دي دی واپس ژوند ته راولو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نشې نه پاک پیښور دریم پړاو ته خبر رااله او دا وخت قدرمنو موږ سره ډېر عزتمن کمشنر پیښور ریاض مسعود صاحب ولاړ دی. ریاض صاحب یو جهان مننه ده خو ستاسو حالې ځلې دي بیا را شروع شوې او چې کوم دریم پړاو دی په دې کې چې کومې مهمې خبرې دي اساسي دي جي یو تاسو په خپل خبره وکړه چې دا د موږ دریم فیز دی او الحمدلله تر اوسه پورې نن یې ماخله درېمه ده که څلورمه ورځ ده او 600 کسان موږ د پیښور نه اوچت کړل. نو دې چې کوم علاج دی تاسو په خپل به سنټر وزټ وکړئ ان شاء الله داسې علاج به په دنیا کې دومره کوالټیټیو علاج بنئ لکه چې کوم دلته په پیښور کې وي. چې کوم اهداف تاسو ترلاسه کول غواړئ هغه څه دي جي؟ ګوره داسې دی چې دا ما خپل ذاتي دا غده پوینټ اف ویو دی چې ټیک دی دهشتګردي هم دی ټیرریزم دی په ټول ملک کې دی خاص کر موږ په صوبه کې نن سبا ډیره زیاته شوې ده خو په دې نه زیات خطرناک چې دی دا ډرګز ایډکشن او ډرګ سپلای دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین خان شکریا ادا کوم چې 32 کروڑ روپے په تھرد فیز کې چې دی هغه د صرف منظور نه کړي بلکې هغه ریلیز هم کړي. موږ چې کوم غدي هر یو پیشنټ چې دی پابنه 40,000 روپے هر میاشت ورکو او څلور میاشتو پورې به په هر پیشنټ باندې 1,60,000 روپے خرڅ کوو. په دې نه علاوه ټیفټا سره موږ خبره کړې ده چې څو وخت دوی میاشت نه پس چې کوم سکل لیبر دی هغه به موږ آئیډنټیفای کو چې فلان کې دا سپیشلیټی دا نو دغه لپاره جابز کریشن لکه اوس WSSP یو ډپارټمنټ ته ولنټیر کړ چې 50 کسانو ته نوکری موږ ورکو. دا د ژوند نه چې کم تختی او مرور دي دی واپس ژوند ته راولو. دا چې په ځان تنګ دي موږ په د خپل ځان درنو. نو قدرمنو دا CM خیبر پختونخوا انیشیټیو په دریم فیز کې پاک پیښور او د نشې نه پاک پیښور یو مهم دی څو ملګري دلته کې هم دي. هته وایه ته سسکې सर जी कला खर्च कम और नोर चार्ज कम نه بس کې نه ځه سسکې कला पाउडर्स कम दरो वाला को कम او درې کاله پس ها نه دا چې 2 ورځې پس 3 ورځې علاج له لاړ شي خساره زه د باړې اوسېدونکو کاریګر وګړی سربان باړې کنه راشه لګه دیخوا ته بل وړه څنګه چلې سه ته خري ټیک ټاکي او ته سسکې زه جی ستا بچی ما وای تاسو کې کنه پلار له خلک ولې نه کوي ته زما د پلار غونتی کنه ته خو مې حقیقتي پلار نه
مشر یم غرق شو که دا مې لا ښځې واورېده چې دا زوی یې د کمې راغی خطاره ته زویه د هسپتال ته ځو چې علاج دې وشي ښه ماته زار ته زما مشر یې تا نظر قربان کېنه زه ستا هر څه منم کېنه. ما لکه الله د شپې دوه نیمې بجې ښکلی ماشوم دی وې د دې ښه ښکلی شاه زلمې مازغې دانګلې دي بس الله دې رحم وکړي ازلان صاحب دا څونه خلک دي چې دا تاسو روشت کړه لارو کوڅونه تقریبا 494 کسان هم اوچت کړل او دا موږ ریهاب سنټرز ته ورسوله او ان شاء الله 2000 هدف ته ګورو چې نن سونه کیږي جی ډیره مهرباني ډیره مهرباني اخري تاسو کوم ازلان صاحب سمګلران او اوس هغه مرګري چې کم په نشه کړ دي د مهم ته په کم نظر ګوره دا خو ډېر زبردست انیشیټیو دی جی او زه به تاسو سره ورسره تفصیلات وایم دا هغه سه انسانانو چې چینجی پکې شوي دي خدای دې معافي وکړي د ډېرو پکې ایډ سے کم دی ټیسټونو کې راوخته او اینډ کې بیا موږ میډیا سره ټول فګرز شیر کوو چې څونه خلکو ته کمی بیماری چې کم دي هغه هم لاحقه کوي ان شاء الله ډېره مهرباني ازلان صاحب ثانک یو ویری مچ हम करेंगे आपका इलाज मोटापा शुगर शुगर हमेशा दा पर खत्म शो अल्हम्दुलिल्लाह और बे औलादी का इलाज अब मुमकिन ना तुर्की ना बैरूने मुल्क जाने की जरूरत مونږه 1000 نه زیات مریضان او قتل او 4-450 مریضانو اپریشنونه وشول کامیاب دلته الحمدلله لاړل बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर मुश्ताक और अक्सई अब करेंगे आपका इलाज आज ही तशरीफ लाएं क्लिनिक नंबर 14 3rd फ्लोर आफरीदी मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड टीचिंग हॉस्पिटल راځي علاج کو علاج منم یو سره بچی مې دي زنانه مې کوی او علاج راځه کور کې مې سسکه سرجی زه خو الله پودر سکم څونه بچیان دي درې بچی مې مړه سرجی ځوانه ښځه مې کور سودا لرو وتم یا صاحب سودا کې رسول نو سودا وړو مې وړو والله سودا کې زما زی اوس کې څه پودر والله سرجی کوم تر اوسه سورس کې بس مړه سل 200 کبړ را غونډو سرجی کو علاج لدی بوزو خان واړ بل تر ماشومان دی والله فرمان و نشته کم ځای د سپینه وړه مړه نه را به تشتنه او د دې څنګه والټا کول کوي والټا کول کوي جاخه کوي کنه جاخه کوي دا او ریزنینګ کوي او لاته ماته وای شیشې میشي وای پرانی مکه وها علاج لدی بوزي علاج لدی بوزي یو خو دی والټا کول کې ډیر وان دي او سم پکې د ایکسرسایز د یو مرګري ګوته ماته شو او دا ډیر وایلنټ دی دا د جن وزاري اوس دا ټول مرګري دا چې کوم د ورده خواندان دي مختلفې ادارې دي لګیا دي د ایکسایز ډپارټمنټ دی د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی د ضلع انتظامی مرګري دي دا ټول لګیا دي او په یو ځای باندې یو هڅه کوي هغه شاه زلمې چې د ژوند د وزاره دی هغه ژوند ته واپس کوي دا دریم پړاو دی او قدرمنو په دې کې د 2000 کسانو دغه مریضانو د نیولو یو هدف دی دا به ترلاسه کیږي د دې لپاره هسپتالونه بالکل ریډي دي د دې به علاج کیږي ان شاء الله العزیز دې ته به هنر ترلاسه کیږي او دا به بیا داسې پرې خوده کې دې ته باقاعده روزګار په حواله کیږي دا سلسله پر رواني هم داسې راکنه دې غوالټه کولم کې ځان ساته ګوري خجی خاخا بیډونه وسنی ګوري خجی خاخا او کنه دې کې د یو مرګري ګوته ماته شو او دا نیول دونه ګران کار دي سره غړ بیډونه وي ځان وایي خو ځان نه ور کوي نو دې مرګرم ډیره شکریا چې دې غرور ته لاس چی د کم چې د جن نفرت ته الله دیو کی چې دا ټول مریضان چې په نشه کړ دي هسپتالونو کې د علاج شي او با عزت شهري ته جوړ شي دا سره کنه ډیر انعام صاحب څنګه صحت خیر جی مهرباني تاسو خو د مهم پخوانی صدر پاتې پدریمه پړو کې تاسو منډي ترډي رواني دي نمخ کې دوی سونه ترقی وکړه یار ډیر شي دي خو ان شاء الله تعالی ریاض صاحب راغلي د کخيري کمشنر پېښور ډیویژن او ان شاء الله تعالی دا به حدا ختميږي یو هم پکې نه پاتې کیږي ان شاء الله تاسو کوم په پړو خبره وکړه دي خبر خوایسو تلاړه
نو دی خو سوال ټکولم کوي نه په ځان دي نه په بل دي نو دی لپاره هم ځان تیار کړی دی سوال کوي یاره بس ان شاء الله گلوز هم خو چولی دي چې نکونه مکونه یا بلیډ را باندې را نه کاږي او کوشش کوو چې خپ مینه باندې ونیسو او ان شاء الله چې موږ سره مینه کوو دی به ان شاء الله باندې گزار نه کوي کوشش کوي چې دی خو گزارو کې خو لکه موږ نه پریزو گزار اس کې زویا ایس کوم جیس دا سونه مو دی راځي دا سیو کالو شو او یې دا کم ځای زویا مردانی مس مردانه سرجان بس لاړ شي علاج بدیو شي خزوی اس په مخکې خو علاج نه کړی نظر علاج مې نه کړی صبح چې کوم د کې شپېته وصل ته شپږ واته کسان ناسي دومره کمې راغې بار ختم نه دي کمشنر سی وی راز محسوس چې اخري نشي چې سو پورې نیو چې دا اپریشن به جاری وساري ان شاء الله چې کوم ځای کې اتیا وي وساته ولا سغلت ناسي دونه پور حدا پورې کمې راغې مور د پسې راغلی نه جنا تا پسې سو ګرځي نه جنا تا پسې به یقینا چې ګرځي خزوی او پسې اگران به کنه ازویا سبب یې پته لګېدلی مړه ده سبب ها سبا یو دوه خبرې تاسو هم پکې وکړئ مشري کوي د ټیم سم ویل غواړي شمالي مارکیټ د اچمنګ چې کوم ولاړ یو دلته موږ ته دغه کړي وو چې دلته ډېر زیات تر دغه دی شکایت کړو دا سلسله به روانې چې دا به روانې دا وینې تاسو ګورئ چې دلته کسان راونیول زو خور طرف او اوس شاکس طرف ته ځو او ان شاء الله حیات آباد او کوم ځای کې چې شکایت ملاويږي ان شاء الله په خبر به صفا کوو که خیر وو ډیره مهرباني زم یوسف جان تمازه او تاسو لمه وروړې خبر ده خوشاله په خیبر پختونخوا کې په اولنی ځل خپل پلاټ ترلاسه کې بغیر د ایڈوانسا نه بوکینګ نه لوکیشن او نه کنفرمیشن یعنی بغیر د ایڈوانسا ستاسو پلاټ ګارډن سټي جی ټي روډ نو خار د حکومت نه منزور شوی ایزه و لسمرلو د یو کانال رهائشي پلاټونه مین جی ټي روډ ازاخیل پارته بالکل مخامخ سبا د میاشتې قسط 2000 روپے او جی 2000 روپے د ځان سره وروړي او د پلاټ کاغذونه د ځان سره یوسه ګارډن سټي جی ټي روډ نو خار بجلی اوبه او ګیس د مخکینه موجود د پلاټونو تعداد محدود دی اول راشه اول واخلې د بوکینګ د پاره او موس رابطه وکړي کونیکټ مارکیټینګ پرایویټ لیمیټډ د ټلیفون نمبر 0334 88 66 003 فون نمبر دی 0334 88 66 003 واٹس اپ نمبر دی 0311 86 66 002 باچا صرف په 2000 روپے باندې خپل پلاټ مالک جوړ شه نه دی یوسف جان خبر دی وسا شومن ډېر او چې زمون دی راکې سجیره هرګه چرته تلې څه چې امر ولې وای پرنی عمرګي خلک بوتل 15 خلک وې زهر ګولیا ور کوي وې ځان تختوا ها منډه دونه ډېر ته زمونډ ها زهر ګولې نه درکې بچی ته ژوند ګولې درکې ها څه شي ژوند ګولې نه یو سجاد سیبا او سره مو دې راشي سکی ما سلو کایم کی سکیس پوډر آیسا دا چاړه دا چا دا ما دا څه کې دا ګنډیرو دا پاره کسره پاره نه دا نشم پیدا کو دا غټ نشه نه بیا په زور نه دي تاسو خپلم په نشروانی کې مور د بزیګر سي خپل مور ممړه او بلارو فهمشته علاج د مخ کې کړی دی یو په مزه کړو نو بیا څه خوندونه کوم څه خوندونه دوه په فاونډیشن کې مې کړو نو دا ځل د خاندانی هسپتال ته وځو سم علاج وکړي ٹھیک ده کنه صحیح ده اوی تخته مخه دته پرې تخره پرې وای قربان شم اوی اگاړه وته دا گاډه دې یاره کې باندې کدی او تخته ده کنه دا وای دا والا وای دا اډیره پټکړی نه دا ولي او دا دا څنګه کوم ځای کوردن نه کړی دا زه بس دا وی مطلب دا آیستی کا پاوډر دی او پونه پاسو دا 500 پاسو دا وته روباسي کنه دا پونه پاسو غسته وا 500 500 بلم روبا او دا 300
بس نو شته نه بس بس په خپل ځو بره چې په خپل سویل غواړي زویا ایتری او لزا مارکیټ ته پلاټ دلته ډیر زیات دي ها څه زیات یلته پوريان زیات دي الته ډیر مزه خلک دي دا پاوډر څوک ور کوي ها دا شاکس کی خرسيږي کنه زویا نیسوی ښه بیا به چته بوزو بس بیا سموي نو هسپتال ته بوزي علاج بوله کو خزو شاباش جی دغه ته د تونلین کې دا ورزو باچه ورزو ټول باندې ورزو